زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، 13 جمعه دا خبره تیر شوی وه چې حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او تاسو مې ته وکړو چې من نجات او دا الله پیغمبر دا نجات په موږ ته څنګه ملاويږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را تدریخ خبره ارشاد فرمایله، اول نمبر املک علیک لسانک، خپل جبا هغه قابو کې ساته. او دویم نمبر ولیساک بیتک، پکور کې ډیر وخت تیر واستا کور د تعالی زیدر کې نه پکور کې وخت ډیر تیر وا. او وبکی علی خطیئتک، او جاړه په خپل ګناهونو باندې. د اول خبرې سلک تفصیل هغه ذکر شوی وو چې جبا قابو ساتل، جبا د ګنا نه محفوظ ساتل، جبا د مسلمان د غیبت نه، په مسلمان د تهمت نه، مسلمان ته د کنځلو نه او د مسلمان د سپکولو نه محفوظ ساتل. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې د جنت ذمہ داری اغستلی ده چې څوک د خپل جبې او د خپل شرمګاه ضمانت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور کې چې دا به په حرامو کې نه استعمالوما. پیغمبر علیه السلام فرمایي ازمن له بالجنه، زره د جنت ذمہ داری ما او جنت تبا د درتلو ذمہ داری په ما باندې. په پښتو کې موږ متل کوو خپل جبه هم قلاده او هم بلاده. د خپل جبه د لاسه انسان لوی مقامات او مرتبو ته هم رسیدلی شي، او د خپل جبه د غلط استعمال د وجنه انسان ځان په ډیر هلاکتونو کې هم غورځولی شي. اول دا جبه د زړه ترجمانه ده چې څومره د انسان په زړه کې حوصله، برداشت او استقامتي دومره د جبه په واک کې، چې څومره د په زړه کې برداشت قوت، د برداشت قوت او حوصله نه دومره د جبه بې واکه. په دې وجه عربي کې یو جمله ده، یو مقوله ده، وی لسان العاقل فی قلبه، د اوخیار سړي جبه دغه په زړه کې، او وقلب الاحمق فی فیه، او د قمقل سړي زړه چې دی هغه په خوله کې. مطلب دا دی چې کم سړی اوخیاري نو د جبه په زړه کې، یعنې د په زړه کې چې کم خیالات راځي نو د په جبه باندې به حل راوباسي چې په زړه کې په دې باندې سوچ وکړي، فکر پې وکړي، هلی بیا په دې جبه باندې راوباسي. او چې کله سړی قمقلي نو قلب الاحمق فی فیه، او د قمقل سړي دغه زړه چې دی هغه په خوله کې، یعنې په زړه کې چې څه راشي نو ډایرکټ ویلي، که د غله نقصان خبره یې، که بل ته د تکلیف خبره یې، که بل د زړه د خفه کولو خبره یې، او که چېرته بل ته هغه کنځلي او یا بل ته نقصان رسولي، نو چې په زړه کې څه راشي نو په خوله باندې ډایرکټ ویلي، بیا پرې وروستو خفه وي. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه خبره مه کوه چې د هغې نه وروستو ته معذرت کوي او بیا معافیانې غواړي. اول سوچ وکړه، د هغې نه وروستو خبره وکړه. دا ډیره بهتره ده چې اول خبره وکړي او وروستو پسې بیا معافیانې دا غواړي. د هغې نه ښه ده چې اول سوچ وکړي بیا خبره وکړي. اردو کې متل دی پهلے تولو اور پھر بولو، اول خبره وتله په زړه کې وتله، بیا په ژبه باندې راوباسه. په دې وجه باندې د ژبې نقصان هغه ډیر زیات دی. د ژبې زخم چې دی، د پیغور زخم چې دی، هغه تر مرګه پورې سړي ته یادېږي. په دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ته دومره تکلیفونه رسېدلي دي چې دومره تکلیفونه مخکینو یو پیغمبر ته هم نه دي رسېدلي. اوس که په ظاهره باندې موږ سوچ وکړو او چا حالات د انبیاو کتلي، د بني اسرائیلو په انبیاو کې داسې هم شوي ده چې فیؤتی بالنبی، یو پیغمبر به راوستلی شو، حتی یوضع المنشار علی مفرق رأسه، تر دې چې عرب یې راواغسته او د سر د ویښتو د منځ نه ده کرخه چې پکې سړی کوي، په دې منځ به یې وله کېښوده، وشقه باثنین، او هغه به یې په دوه حصو کې داسې تقسیم کړه او په منځ به یې کټ کړو. دا هم د پیغمبرانو سره شي. د وسپنو په منګجو دي د غوښې هم هغه منګس کړی شوي دي. حضرت زکریا علیه السلام هم نه پرېښودو، قتلوه یې، هغه یې ونې ته ور وننوتو او په ونې وله پناه ورکړه.
پیس کې پاتې شو ښکارېدو د خلکو ته پته ولګېده چې دې ونې دله پناه ورکړې ده نو راغله هغه ونه یې داسې اره کړه هغې پکې دننه هغه شهید کړو. نو ګوره پیغمبرانو مخکینو ته خو دومره تکلیفونه رسېدلي دي. پیغمبر علیه السلام خو شهید کړی چا نه دی. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه دومره ازمیالی شوی یم او ما ته دومره تکلیفونه راکړی شوي د دین په باره کې چې دومره یو پیغمبر ته نه دي ورکړلی شوي. محدثین دلته فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ته خلکو پیغورونه ورکړي دي. پیغمبر علیه السلام دوه لوڼه په ډک مجلس کې د ابولهب زامن راغلي دي همې بدې ردې پیغمبر علیه السلام ته ویې وله لوڼه په مجلس کې طلاقې کړې. د هغې وجه دا ده چې د ژبې زخم دا د تورې د زخم نه دا د ګزار د زخم نه دا ډېر تیز او ډېر تیری. هغه عربي کې یو شعر دی مشهور وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. وایي د تورو زخمونه چې دي وایي دا خو به ډک شي او ښه به شي خو ولا یلتام ما جرح اللسان هغه زخمونه نه ډکېږي چې هغه په ژبه باندې کړلی شي. د ژبې زخم تر مرګه پورې او د نیزې او د تورې زخم چې دی هغه صحیح هغه د وخته پورې چې ډک شي خبره ختمه شي. په دې وجه کومه دشمني چې هغه د ظاهري مال او جیداد او پوله پټې د دې په بنیاد دا ختمیږي خو چې کم حسد او بغض په وجه باندې کومه دشمني دا چېرته هم نه ختمیږي. د یهودو دشمني د مسلمانانو سره د حسد په بنیاد ده. د پیغمبرانو سره د نبی علیه السلام سره د حسد په بنیاد وه دا ځکه نه ختمېده او تر قیامته پورې هم نه ختمیږي ځکه د دې بنیاد په حسد دی. او کومه دشمني کومه ورانه چې د دنیا څخه آلات او اسباب بوجهي چې هغه خبره سړی حل کې خبره ختم شي خو چې کله حسد او بغض دا نه ختمیږي. نو پیغمبر علیه السلام لا په ژبه باندې ډېر زخمونه ورکړلی شوي دي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما ته چې څومره تکلیف راکړلی شوی دی دومره یو پیغمبر ته هم نه دی ورکړلی شوی. نو د ژبې د ضرر نه دې موږ خلک محفوظ وساتو. چا ته د چا زړه دې نه زخمي کوو. په دې وجه باندې کله کله څوک چاته یو داسې خبره وکړي څوک چاته داسې پیغور ورکړي څوک چاته داسې کنځل یا بد خبره ووایي چې هغه د دې خبرې جواب طاقت نه لري او د زړه نه یو وخیږي نو دا چې دی دا سیده د الله دربار ته رسي او الله تعالی فرمایي چې زه به خامخا ستا مدد کوم اگر که لږ وخت پکې ولګي. دا ډېر ګران کاري چې کم سړی تاله جواب نشي درکولی او ستا د خبرې په مقابله کې د هغه د زړه نه یو وخیږي الله ته فریاد وکړي چې خدای زما په ده وس نه رسي ته ورسره پوه شي. بیا د سړي وسه دي ډېر دې موږ احتیاط وکړو ډېر احتیاط دې وکړو. خاموشي برداشت. موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام یو واقعه په 15-14 سپاره کې الله تعالی ذکر کړی ده. پای کې الله تعالی قانون د صبر ذکر کړلی چې کم څه ستا د فهم مطابق نه وي پای به ته برداشت کې صبر وکړې دا خبره به تا ته واضح شي. داسې چې لږه خبره ستا د طبیعت مخالف ده او ډایرکټ جو ته رادانګي او خبره هغه خرابې او ورانې او کنځل کې او بد رد وي دا به نه کوې برداشت وکړې. نو چې برداشت مونږ وکړو ډېر لوی مرتبه به الله تعالی راکړي. نو دویم پیغمبر اسلام فرمایل چې ولیسعک بیتک ستا کور دې تعالی ځای درکړي چې په کور کې ژبه به دې محفوظ وي د شر نه به محفوظ وي د غیبت نه به محفوظ وي بل ته د نقصان نه به محفوظ وي. په کور کې زیات وخت تېرول دا ښه دي په نسبت د بهر بې پیدې وختونو تېرولو نه. دریم وبکې علی خطیئتک په خپل ګناه باندې جاړه. د هر مسلمان نه ګناه کېږي پیغمبران په دې خلکو کې نشته ګناهګار هر یو دی او حدیث کې راځي وخیر الخطائین التوابون غوره په دې خطاکارو کې دی چې الله ته توبه وباسي. الله په موافی نه ستړی کېږي موږ به په توبو ستړي شو الله په موافی نه ستړی کېږي. څومره چې د سړي نه ګناه کېږي دومره د دې توبه وباسي. نه مرګ وخت معلوم نه دی چې کوم وخت مرګ راځي نو توبه د خپلو ګناهونو نه ویستل پیغمبر اسلام په دې کې نجات دی. په خپله ژبه قابو کولو کې نجات دی په خپل کور کې زیات وخت تېرول په دې کې نجات دی او دریم نمبر هغه په خپل ګناه باندې فریاد او جړه الله ته کول په دې کې نجات دی. الله تعالی دې موږ له د عمل توفیق راکړي.